بابرک کرمل وپېژنئ. زوکړه او کورنۍ ژوند یې. بابرک کرمل د محمد ظاهر شاه او سردار محمد داود خان د ملي پوځ د یو پوځي ډګر جنرال محمد حسین هاشم زوی دی او په 1929 کال کې د فبرورۍ په میاشت کې د کابل په قمري نومي سیمه کې زیږېدلی و. د نوموړي پلار د وخت په حکومت کې د پکتیا د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د یو پوځي جنرال زوی و، نو په کابل کې کورنۍ شتمنه وه او د زده کړو زمینه ورته برابره وه. ویل کېږي چې د کرمل پلار د نوموړي له سیاسي کړنو خوښ نه و او په همدې اساس یې نوموړی له ځان شړلی و. د کرمل د قوم په اړه ویل کېږي چې په خټه تاجک، خو نوموړي ځان د غزني د پښتنو له ټابر څخه شمیره. د کرمل په اړه دا هم ویل شوي دي چې په ډیر پخوا یې کورنۍ هندو مذهبه وه او د هندوستان په کشمیر کې میشت وو. زده کړې. بابرک کرمل د ښوونځي دورې زده کړې په کابل کې د نجات په عالي ښوونځي کې بشپړې کړې او په 1948 کال کې د ښوونځي له فراغت وروسته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو په پوهنځي کې شامل شو. د سیاسي هڅو پایلې. هغه وخت چې نوموړی په پوهنتون کې محصل و، نو د کابل پوهنتون د محصلانو یوه ټولنه یې جوړه کړه چې سیاسي هڅې او کړه وړه یې کول. کارمل په 1953 کال کې د وخت د حکومت لخوا د یادې ټولنې د سیاسي فعالیتونو پر اساس ونیول شو او بندي شو. له خوشي کېدو وروسته یې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د انګلیسي او جرمني ژبو د ژباړن په توګه کارونه پیل کړل. له یو څه وخت وروسته نوموړی په رسمي ډول د پوهنې وزارت د ژباړو په اداره کې په دنده وګمارل شو. د کرمل د زیږون نوم سلطان حسین و، خو د بابرک کرمل نوم پرې میر اکبر خیبر ایښی دی چې کمونیستي موخه یې پکې نغښتې وه او د کارګر په معنا استعمالېده. کرمل د میر اکبر خیبر له کمونیستي، مارکسیستي او لینینسیستي مفکورې څخه اغېزمن و. کله چې په 1944 کال کې سردار محمد داود خان حکومت کې د سیاسي ګوندونو جوړښت او فعالیت ته اجازه ورکړه، نو د نور محمد ترکی په مشرۍ بابرک کرمل، میر اکبر خیبر، حفیظ الله امین، ډاکټر نجیب الله او یو شمېر نورو د نور محمد ترکی په کور کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په نوم سیاسي ډله جوړه کړه. کمونیستي او مارکسیستي مفکوره باندې روان شول. په 1965 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو شمېر غړي د ولس جرګې ټاکنو ته نوماندان شول چې له منځ یې د خلق اړخ کسان چې حفیظ الله امین هم پکې شامل وو ناکام شول او د پرچم اړخ غړي چې بابرک کرمل هم پکې وو ولسي جرګې ته بریالي شول. په 1968 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند په غیر رسمي ډول په دوه اړخونو خلق او پرچم وویشل شو. ترکی د خلق اړخ مشر شو او د پرچم اړخ مشري بابرک کرمل ته پاتې شوه. خلق او پرچم اړخونو دننه ژور مخالفتونه هم سره درلودل. په 1955 کال کې د غویي په 9 نیټه د سردار محمد داود خان پر جمهوریت پوځي کودتا ترسره شوه. سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ او کابینې له یو شمېر غړو سره شهید شو او د نور محمد ترکی په مشرۍ خلق ګوند واک ته ورسید. د خلق په دوره کې نور محمد ترکی د هیواد مشر، حفیظ الله امین د بهرنیو چارو وزیر او بابرک کرمل د مرکزی کمیټې مرستیال وټاکل شول. د غویي له کودتا وروسته روسانو هڅه کوله چې په مستقیم ډول افغانستان ته ردننه شي. ترکی او امین که څه هم په سیاسي لیدلوري کې کمونیزم پلوه وو، خو په ورته وخت کې د روسانو له پوځي شتون سره مخالفت درلود. د دننه مخالفتونو پر اساس امین ترکی وواژه او واک یې ترې واخیست. له یو څو میاشتو ځنډ وروسته بابرک کرمل هم پر حفیظ الله امین کودتا وکړه او نوموړی یې وواژه. د امین له مرګ وروسته بابرک کرمل واک ته ورسید. له تشکند څخه یې د افغانستان راډیو په څپو افغان ولس ته د خپلې مشرۍ او د حکومت د بدلون وویل. وروسته یې په 1968 لمریز کال کې د مرغومې په 6 روسان افغانستان ته راواستول او نوموړی ولسمشر شو. د روسانو پر راتګ سره افغان ولس او نړیوالې ټولنې توند غبرګون وښود. د شوروي یوالي پوځیانو راتګ یې پر افغان خاوره تیری وباله او پر وسلوالې مبارزې لاس پورې کړ. بابرک کرمل د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین په پرتله
نرم چلن غوره کړل. یو شمېر سیاسي بندیان یې آزاد کړل، له خانانو نیول شوې ځمکې یې بیرته ورته وسپارلې او یو شمېر نور تغییرات یې هم رامنځته کړل. ببرک کارمل که هر څومره د سمون چارې کولې، خو افغانانو ته په هیواد کې د روسانو شتون د زغم نه و. هجرتونه پیل شول او د نوموړي د حکومت پر وړاندې وسلوالې جګړې زور واخیست. ببرک کارمل د روسانو له راوستلو وروسته له سرخوږي او کړکېچن وضعیت سره مخ شو. نوموړي له ولسمشرۍ استعفا ورکړه او ډاکټر نجیب الله یې ځایناستی وټاکل شو. ببرک کارمل په 1996 زېږدیز کال کې د 78 کلونو په عمر د روسیې په پلازمینه مسکو کې مړ شو. د افغانستان په تاریخ کې د ببرک کارمل نوم د کرکې وړ دی او نوموړی په دې ملامت ګڼل کیږي چې هیواد یې د یرغل په غیږ کې ورکړ او د مرغومې میاشتې په 4 نیټه یې روسان افغان خاورې ته رادننه کړل.